ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة آل عمران يوصل دريبن زوستم آيات پوري خبر شيو. آخرني خبر دا كده آخرني خبر داوه چه الله رب العزت د احد غزا یو نقشه بیان کړه چې کله بس صحابه کرام مدینې طرف ته روان شو، رسول الله سلم بیا غږ وکړو ټولو ته او په غم د پاسه غم راغی. حکمت ولې الله رب العزت په غم د پاسه غم راوستو هغه بیان شو. اوس په دې یو سل څلور پنځوستم آیت کې الله رب العزت خپل یو احسان بیانوي چې سره د دې چې دا سخت راغلی و په مؤمنانو باندې، الله رب العزت وخت په وخت په هغوی باندې احسانات خپل کړي دي. یو احسان الله د هغوی سره دا کړی چې خوب یې پرې راوستی، په دې سخته کې په دې جنګ کې پې خوب راوستی. او حدیث کی راځي د ابو طلحه رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې شتي، وی كنت في من تغشاه النعاس يوم احد. په کومو خلکو باندې چې خوب راغلی و د احد په ورځ، نو زم په هغوی کې ومه حتی سقط سیفي من یدي مرارا، او څو پیرې دا توره زما د لاس نه ورېده، څو پیرې توره زما د لاس نه ورېده، ما به راواخېسته به ولید. او یو روایت کې خودی سم راځي، زبیر بن العوام رضی الله عنه روایت ته، وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ومه، بلکل د هغه په خوا کې کله چې لا سخته ډېره شوه په مسلمانانو باندې، ارسل الله علینا النوم، الله په موږ باندې خوب راوستو. او وی دا داسې خوب و چې لکه خبرې به پکې موږ اورېدې د خوا او شا د، خو نور پرې نه پوهېدو. نو ما په هغه ټیم کې د منافق لګیا او خبرې کولې او دقې وی چې لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. صدقه خبره مې واورېده، یاره وی که دې پیغمبر زموږ منلی وی که نه او دې مسلمانانو زموږ منلی، نو موږ به دلته نن نه وی مړه شوی، خو دا خو د دوی د لاسه موږ دلته مړه شوي. ما صرف دقه خبره واورېده او نور زه پوه نه شوم. الغرض دا چې په ډېرو صحابه کرامو باندې دا خوب راغلی و، او دا اوس صرف الله یې کولی شي. لکه سبحان الله سړی ته په تعجب کې هم شي چې یو سړی د جنګ په حالات کې، او بیا هغه جنګ هم داسې چې فتح او د فتح نه بعد بیا ورشه ته بسې ورشه دې څه ترتیب کول غواړي. پکیبن کی تاسو خو ډېر دی یخ خراب کړی، نه چې بهر نه سړی راننوځي جومات کې سم ساډوبي ده او تاسو کمبل یې رانوړو سبا ده. دغه طرف ته خیر دی بندي دي. ښه، ما دا خبره کوله چې دا اوس عجیبه ده او صرف الله پې قادر دی چې د جنگ حالات او جنگ دیسي چې اوله کې فتح او بیا شکست، او یا ملګري شهیدان، رسول الله سلم پکې پخپله زخمي شو، او په دې دومره سختو حالاتو کې د یو سړي له خوب راځي. دا دې لپاره چې دوی له زړونه مطمئن شي. خوب کې الله رب العزت ډېرې لویې فایدې اچولي، او څه دلته الله خپل قدرت هم ښود، د دوی سره خپله ملګرتیا هم راښکاره کول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه، بیا راولېږو الله په تاسو باندې وروستو د غم نه امن، نعاسا چې خوب و، د امن په شکل د څه کې و؟ په شکل د خوب کې.
يغشى طائفة منكم پټوغه یو ډله ستاسونه یا پټولاغه یو ډله ستاسونه د امن یا د نعاس د خوب یو ډله تاسونه پټوله معنی په یو ډله باندې دا خوب راغله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم او بل ډله سوچ کیا چولی واغوی لرا نفسونو داغوی یا سوچ کیا چولی واغوی لرا نفسونو داغوی اسوک تی منافقان یو ډله هغه ده چې د هغوی سره صرف د خپلو ځانونو غم دی نو صحابه کرام دیندار موحدین هغوی سره صرف د خپل ځان غم دلته مراد ډله د منافقانو ده الله وایي چې یو ډله هغه ده چې هغوی سره صرف د خپل ځان غم و بس چې دا موږ لسی چلو شو او دا خو موږ ونختو او دا خو موږ تباه شو او زموږ هر څه لاړو ختم شو يظنون بالله غير الحق ګماني کو په الله باندې ناحق ګمان ظن الجاهلیه پشان د ګمان د جاهلیت څنګه ګماني کو په الله باندې څه بد ګمان څه دی چې الله زموږ مرسته نه کوي الله موږ پرېښودو او الله موږ له دا رانه کړو دغه رانه کړو الله وایي د جاهلیت هغه خبرې کولې یقولون وی هل لنا من الامر من شیء ایشته دی موږ لره د اختیار نه څه شی امر کې دوه مطلبه کیدی شي یو دا امر په معنی د فتحه نو ایشتي موږ لره فتحه چغې والي الله به فتح راکي وي تاسو چې وي مسلمانانو ته به وي هغه تاسو چې وي چې الله به موږ له فتح راکړي را به کړي الله فتحه زموږ خو دا حال دی وي دویم امر نه مراد اختیار دی واک وی زموږ په کوم څه واک شتي که نه زموږ څه خبره منلی کېږي که نه قل وایه ان الامر كله لله یقینا کارونه ټول د الله په اختیار کې دي خبره ټوله چا سره ده د الله سره ده یخفون فی انفسهم پټوي دوی په زړونو خپلو کې ما لا یبدون لک هغه څه چې نه ښکاره کوي تا ته منافقان دي دا خو د منافقانو غټ صفت دی چې پټوي یو څه ښکاره کوي بل څه یقولون ویدوی حقیقت داری یقولون ویدوی لو کان لنا من الامر شیء کچرتوی منگ لره دواک نسی شی یعنی زمونگ اختیار چلی دی زمونگ مشوره چا منلی ما قتلنا هاهنا نبوی وجلی شوی منگ دلتا د چا زمون خبر اورېدې رسول صلی الله علیه وسلم د چا اورېدلې وه د هغه ځوانانو او بل طرف ته بعضو مؤمنانو هم دا مشوره ورکوله چې مدینې نه نوځو او په هغوی کې یو عبدالله بن ابی و بس چغې شروع کړو چا زمونږ منله زمونږ چې چا منلې یا یې منلې وې نن به خلک نه وجلی کېدې اگر که هغه واپس تللی دا خبرې بیا هلته کولې زمونږ وي چا ونه منل او کم چې پکې ورغلي مو لږ ډېر پکې به دې منځ کې وو هغوی هم دا خبرې کوي نو که چا زمونږ منلی وی نن به مونږ دلته نه مړه کېدی نو سوال دا دی چې دی که مړ شوی دی نو دی خبره څنګه کوي بارک الله فیک بس خبرې ته ګوره سړي سوچ نه تاسو به کوم په سوچ کې دا اوس سوال دی او ډېر ګران سوال وی که چېرته زمونږ چا منلی موږ به نه مړه کېدی نو مړی خبرې کوي مطلب چې قوم او ملګري دي که چا زمونږ منلی وی نو زمونږ ملګري به نه مړه کېدی الله وله جواب ورکوي قل اوایه لو کنتم فی بیوتکم
کوئ تاسو په کورونو ستاسو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل خامخا راوتلي به وو هغه کسان چې لیکلی شوی دی په هغوی باندې مرګ الی مضاجعهم ځایونو د پرېوتو خپلو ته الله چې کله یو فیصله وکړي که نه چې پلانې به مري دلته به مري دی په خپل هغه ځیله راځي یو روایت کې داسې هم راځي وي چې کله الله رب العزت په یو ځمکه باندې د چا نه ساه الي که نه هلته ورله څه کار پیدا کړي حاجت یې راشي دا موږ دا بعض کیسې کوو که نه لاستی و کې اوس وګوره وایي دغه ټیم پورې دی دلته وایي بیا هلته لاړ چې دی څنګه هلته لاړ پرونه پورې وایي دی زما سره خوا کې وایي سباله وایي دی هلته لاړ هلته حدیث کې دي چې الله ورله څه حاجت پیدا کړي الله فیصله کړې الله وایي دې منافقانو ته ووایه وایي دا د چا چې مرګ لیکلی شوی دوی به په خپله دغه ځایونو نه تلو ولې به په خپله تلو دا مقرر ده چې په ده به مرګ راځي او په کوم ځای کې به راځي په دې ځای کې به راځي دا کوم ځای چې د ده مقرر شوی دی او دا خبر الله رب العزت په سورة لقمان کې هم کړې ده په سورة لقمان په آخره کې الله کړې ده وما تدري نفس بأي أرض تموت او یو نفس تم دا پته نشي چې په کومه ځمکه باندې به دی الله ته پته ده نو چې کله وخت پوره شي الله رب العزت داسې یو ترتیب دله جوړ کړي چې دی په خپله هلته لاړ شي الله دې زموږ ټولو آخرې خاتمې په ایمان کې وليبتلي الله ما في صدوركم او دا کار یې وکړو د دې دپاره چې امتحان وکړي الله د هغه څه چې په سینو ستاسو کې دي وليمحص ما في قلوبكم او د دې دپاره چې صفا کړي هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دی دوه خبرې دا سخته ولې راله یو دا چې امتحان وشي په هغه څه چې په سینو کې دي او صفا شي هغه څه چې په زړونو کې دي امتحان وشي معنی ده چې پته ولګي چې څوک مؤمن دی څوک منافق دی د چا په زړه کې ایمان دی چا په زړه کې منافقت دی صفا شي نو دا اوس لګي د مؤمنانو سره صفا شي هغه ایمان چې د مؤمنانو په زړونو کې دی چې بلکل صفا شي د کمینه څه غبار پي څه دوړه پکې څه کمزورتیا پکې چې هغه هر څه څه شي هغه ترې ختم شي نو په دې کې لوی حکمتونه وو د ایمانونو پکې هم پته ولګېده د صحابه کرامو پته ولګېده منافقانو پته ولګېده د صحابه کرامو مرتبې ورسره اوچتې شوې ایمانونه الله د هغوی پاک کړو زړونه یې د هغوی پاک کړو والله علیم بذات الصدور او الله پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي ان الذین تولوا منکم یقینا کسان چې واوړېدل ستاسو نه واوړېدو د کوم ځای نه د میدان یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې کومه ورځ ده د احد غزا بعض کسان اوړېدلي وو که میدان نه روان شو چېرته تلو مدینې ته تلو څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته تلو حالات داسې راغلي دا بعض خبرې داسې زه اکثر تاسو ته وایم چې دا انسان په فطرت کې پرتې دلته به دا سوچ نه کوي چې څنګه وولي ته اندازه ولګو چې داسې سخته راشي لکه دا کومه چې په هغوی راغلي وو او بیا پکې اعلان وشي چې رسول وسلم وفات شوی نو څنګه حالات به وو په هغوی باندې د دې دلاسه بعض ملګري مدینې ته مخه کړی وو بس ځو بعض غره طرف ته مخه کړی وو نو دلته الله وایي دا کوم خلک چې د میدان نه روان شوي وو انما استزلهم الشیطان یقینا اخویول دوی لره شیطان ببعض ما کسبو په سبب د بعض هغه څه چې دوی کړي وو خیال هم دی څه جري کړه لاندې راکوشي وو کله چې د شیطان ومنله که نه او نافرمانی دې وکړه نو په نافرمانی پسې بیا نافرمانی راځي شیطان ورته بیا وسوسې راځي اوس دونه یو غلطي شوې ده د بعضو نه
د بعضو نه یو غلطي شوې ده چې د رسول الله وسلم حکم یې د هغې پابندي ونه کړه راکوش اثر ته وګوره د هغې کار چې د هغې نه بعد هم اثر د هغې روان دی شیطان ورته نورې وسوسې ورچولې لکه څنګه هسې مثال یاره تاسو د غره نه راکوشوي او تاسو د پیغمبر نافرماني کړې ده بس ستاسو خبره ختمه الله او ستاسو مرسته نه کوي ځئ د دې میدان نه ځئ روان شي دا قسمه وسوسې دا ورته شیطان راچولي ولې ځکه چې هلته هغوی په یو لغزش کې او خطا کې واقع شوي نو کوشش کوئ چې د الله د نافرماني نه ځان ساتئ ګینې نافرماني ته راکاږي نافرمانۍ ته او بیا بلې نافرمانۍ ته او بیا بلې او داسې دا یو سلسله روانه شي خو ګوره الله بیا که خبره کوي ولقد عفى الله عنهم او یقینا معافي کړي د الله هغوی ته دا دروازه به نه راکولاوي الله وایي خبره وشوه داسې نه ته اوس خبره سټارټه کې او باسونه به کې کې او چې دا کم صحابي و او صحابي څنګه راووتو او صحابي څنګه میدان نه تو الله وایي دا خبره پرېږده دا ټول ما بخلی دی ان الله غفور حلیم یقینا اللہ بخن کے صبرناک دے یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تکونوا کالذین کفروا مکے گئی بشان دا کسانو چی کفری کڑے دے وقالوا لإخوانهم او ویغوی پبار درون اخبلو کی اذا ضربوا فی الارض کلچ اغوی سفر کی بزمک کی او کانو غزا یای غزا کون کی دا سوک دی منافقان وی دا چا مبارکی مسلمانان مبارکی نو مسلمانان تقول اللہ رونه ہوئی دا دوی رونه دی پنسب کی رونه دی لنډه دا ګوره داسې الله دا وایي وی ای ایمان والو مه کېږئ په شان د هغه منافقانو چې کله د هغوی وروڼه راوځي په سفر باندې یا غزا له نو دوی څه وایي لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا که چېرته وی دوی زموږ سره نه به مړه کېدی او نه به وجلی کېدی او مزید د دوی سره ډډه ولګوه نه به مرګ راځي او نه به وجلی کېږي دا بزدله دوی داسې ذهن کې دا نقشه جوړه شوې ده چې دا مرګ په څه کې دی دا په جهاد کې یعنې چې کم سړی میدان جهاد ته ورکو شو نو 100% نه 200% دی څه شو دی مړ شو نو بیا د هغه مرګ نه د بچ کېدو لار څه ده دوی چې موږ سره ناست وي ابۍ خوا کې یې ډډه لګولي که نه او چای ورسره څکې نو دی وایي چې مرګ بیا نه راځي الله رب العزت د دوی په دې خبره باندې رد کوي هغه دې نه چې د وروستو کوم آیت دی په هغې کې لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم د دې دپاره چې وګرځي الله دا خبره افسوس په زړونو د دوی کې دا په هم د الله امتحان دی رب العالمین دا قسم امتحانونه ولې راوړي چې دوی د افسوسونه کوي چې دوی د خپل زړونه خوري چې دوی دغه سوچونه کوي دوی دغه وهمونو کې پراته دي دا هم یو امتحان دی او په دوی یو عذاب هم دی والله یحیی ویمیت او الله ژوندي کول کوي او مړه کول کوي دا کار خو د الله په لاس کې دی او الله د هر چا دپاره یو ځای مقرر کړی نیټه یې مقرر کړې ده که هغه جهاد دی او که هغه د جهاد نه بغیر دا دومره خلک چې بری دنیا کې مري دا ولې مري کم یو وکي جهاد له تللی دا په هغه زمانه کې د رسول سلم په زمانه کې په جهاد کې به څومره کسان مړه شي په دې په مقابل کې په دنیا کې څومره خلک مړه کېږي خدای د هغوی هغه بزدلي ده والله بما تعملون بصیر او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی اوس الله وایي مه یېرېږئ د دې نه ولئن قتلتم في سبيل الله او که چېرته ووجلی شوئ تاسو په لاره د الله کې دا فضیلت به درته میلاویږي خو کله په لاره د الله کې چې ته په هغه جنګ کې مړ شي چې هغه جنګ د الله دپاره یي بل څه دپاره نه او متم یا مړه شوئ
یا ووجلی شوې په لار د الله کې او یا څه شوې مړ شوې. څنګه مړ شوې؟ خپل مرګ باندې مړ شوې. لمغفرة من الله ورحمة، خامخا بخنه د طرف د الله نه او مهرباني، خیر غوره ده مما یجمعون د هغه مالونو نه چې دوی یې جمع کوي. یعنې خلک چې منافقان چې یریږي جهادونو نه خو دغه وایي که نه چې موږ به مړه شو او که مړه شو نو څه چل به وشي؟ مال به رانه پاتې شي، بچي به رانه پاتې شي. دا خبره سورة توبه کې را روانه چې دوی صرف هغوی نه ګوره، زه درته خبره وکړم د هر چا د کمزورتیا ته وګوره په دین کې. اول شروع به د ځان نه وکړو، زما یا ستا، او بیا خواوشا کې چې کم خلک دي په دین کې د کمزورتیا غټه وجه هغه د دنیا سره بې پناه محبت دی. یوازې منافقان نه، منافقانو چې را منافقت کو دا هم هغوی دنیا د لاسه کو. جهاد له چې هغوی نه تو دې نه یېرېدو چې زموږ مالونه هر څه به زموږ نه تباه شي او موږ مرو. یو خو الله رب العزت دا خبره د تېر شوي ایتونو کې بیان کړې چې مرګ په نیټه دی. دویمه ده او کم مړ شوې زه ته مړ شو. نو کم رحمت چې د الله سره دی او کمې بخښنې چې د الله د طرف نه دي هغه غوره دي د دې دنیا نه. پاتې دي شي که نه دا مالونه. دا خو په دې شریعت کې د مرګ ارمان ناروا دی. او دویمه دا چې سړي ته دا پته نه لګي چې د مرګ نه بعد څه انجام دی. که یقیني دا پته وی چې مرګ نه بعد جنت دی او بې وجې غوښتې روا وې نو بیا خو به موږ په سجدو کې دغه مرګ غوښتو چې موږ مړه شوې، ځکه چې جنت دی بس. او جنت او دنیا څومره فرق دی پکې. نو الله وایي چې دغه بخښنه او مغفرت چې کوم د الله سره دی غوره دی د څه نه؟ غوره دی د هغه مالونه چې دوی یې جمع کوي. ولئن متم او قتلتم، او که چېرته مړه شوئ تاسو یا ووجلی شوئ، لإلی الله تحشرون، خامخا خاص الله ته به جمع کړی شئ. بل ځای ته خو نه ځئ. هغه د چا په لار کې چې جهاد کوې هغه ته مخامخ کېږي، هغه به د باندې رحمتونه راوورئ، هغه به درته بخښنه وکړي. اوس الله رب العزت احسان بیانوي خپل په صحابه کرامو باندې، او په منځ کې رسول وسلم ته دا خبره هم بیانوي چې که د بعضو ملګرو نه څه کوتاهي شوې ده نو ته ورسره سختي مه کوه. فبما رحمة من الله لنت لهم، نو په سبب د رحمت د الله سره نرم شوی یې ته دوی ته. دا تا کې چې کومه نرمي ده نو دا د الله رحمت دی. د الله رحمت دی په صحابه کرامو باندې چې الله ورله داسې مشر ورکړی دی، داسې نرم خویه، داسې ښه اخلاق واله. ولو كنت فظا غليظ القلب، او کوې ته بدجبې سخت زړه واله، لانفضوا من حولك، خامخا خواره شوي به وی دوی د ګیر چاپېره ستا نه. پیغمبره که ته سخت خوی واله وې او بدجبې بدزبانه وي نو بیا د صحابه کرام ستا د خوا نه اوده شوي تاسو ته ویښې بیا به څه شي وو؟ خواره شي وو. دې دا مسله راووته چې څومره چې ستا خوی نرمي، څومره چې ستا زړه نرمي، د الله احسان دی په تا باندې. او دا خلک راجمع کېږي هغه چا ته، کینی پاسي د هغه چا سره چې هغه نرم خوی والی، نرم زړه وی، که هغه دیني شخصیت او که هغه دنیوي او که هغه مور پلار. نو کوشش دا کوه چې ستا خوی نرمي چې دا خلک تا ته ګیر چاپېره راجمع شي. او که ته وایې چې نه زما زړه سخت دی او زه بد اخلاق یم او زه کوم، نو کوې که نه چا تا ته څه ضرورت دی؟ څوک تا ته څه محتاج خو نه دي. دا خلک چې د چا خواله ځي راځي او د چا نه ګیر چاپېره تاویږي راتاویږي، نو په کې لوی کردار د انسان د اخلاقو او د سړیتوب وي.
چې اوس ته بد اخلاقې بدتمیزې بدزبانې نو څه چل دی مالی چې ستا خواله درځم او ستا لمن به ما نیولي چې نه زه خو ما پرې نه دي او ته بد اخلاقه او بدتمیزې هغه وخت کې به کېږي چې یو سړي سخت ضرورت راشي او بله څه لار ورته نه ښکاري جدا مسله ده نو که غواړئ چې الله در نه راضي شي او بیا مخلوق در نه راضي شي نو زړه نرم ساته خوی نرم ساته ورسره دا خبره یاده که حدیث کې راځي چې څوک مهرباني او شفقت کوي په ځمکه والا باندې اسمان والا په هغه باندې شفقت او مهرباني کوي فاعف عنهم نو معافي کوه دوی ته یعنې پیغمبره که څه کوتاهي تې وشي نو معافي ورته کوه دا ډېر اوچت خلک دی واستغفر لهم او بخنه غواړه د دوی دپاره ګوره پیغمبر الله ته محتاج دی ته د دوی دپاره څه غواړه بخنه غواړه دی ورته ونه وي چې ته دوی ته د دوی د ګناهونه وبخه دی ورته ونه وي ګوره ته ورته معافي کوه او د دوی چې کوم کوتاهیانې دوی نه شوي دي د هغې بخنه د دوی دپاره د الله نه غواړه وشاورهم فی الامر او مشوره کوه د دوی سره په کار کې دا بل اوچت صفت الله پیغمبر ته وایي دوی سره مشوره کوه الله موږ له تربیت راکړي په هره خبره کې مشوره کوه په مشوره باندې ما ډېرې خبرې کړي دي په بعضو درسونو کې او دا د هوښیار او د دینداره مؤمن شان دی چې دی مشورې کوي د خلکو سره ډېر عقلونه راجمع شي د هغې نه بعد یوه مسله رامخې ته شي او د کم عقل سړي او بیا د متکبر سړي یوه نښه دا ده چې دی مشورې نه کوي او ځکه که خیال هم کړی دا کم عقل سړی په مخه ډګرې خوري ځکه چې دی مشوره نه کوي په تجارت کې په واده کې کور په مسله کې بل مالی معامله کې دینی مسایلو کې نه نو چې سبا له میلاو شي که نه مذهب یې څه کوي تاسو پته شتي په ده چې بیا کومه سخته راغلي هغه تا ته نه وایي ولې ده ته نه وایي وایي دی به اوس ماته وایي چې تا ماته ولې نه وایي نو بس بیا دې ته تپوس کې حالات څنګه حالات بلکل ښه ډنډه حالات او د ملا تیرې ماتي مشوره کوه په مشورې سره علم ډېرېږي په مشورې سره علم ډېرېږي په مشورې سره برکت راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګورو صحابه کرامو ته کوم ځای کې د پیغمبر شان کوم ځای کې صحابه کرام الله ورته وایي مشوره ورسره کوه فاذا عزمت فتوکل علی الله نو کله چې ته اراده وکړې د یو کار نو ځان سپاره په الله باندې مشوره وکړه اراده دې وکړه اوس څه کوه توکل په الله باندې دې کې زموږ دپاره یو ډېره ښایسته خبر هغه ده چې کله ته د یو کار اراده وکړي که نه او بس یعنې فیصله دې وکړه بس په الله باندې ځان وسپاره وورځوي دا ډېرې مشورې او تپوسونه دا ډېرې مشورې او تپوسونه وروسته دې نه چې تا یو فیصله کړې ده ته ښه متردد کوي خو نه چې فیصله دې وکړه د هوښیارو خلکو سره دې پکې مشوره وکړه فتوکل علی الله بیا توکل بلو دغه سړی ډېر کمزوری ده چې یو ترتیب جوړ کړي یو پلین جوړ کړي بیا بدلې هېڅوک نه کېږي چې اراده دې وکړه مشوره دې وکړه په خپل رب ځان وسپاره وګرځوي او د الله نه د الله نه امیدونه ساته او څنګه امید چې الله نه ساتي دې صبر سره کېږي ان الله يحب المتوکلین یقینا الله مینه کوي د توکل کوونکو سره ګوره الله باندې توکل ولې لازم دی ان ینصرکم الله که مرسته وکړي تاسو سره الله فلا غالب لکم نو نشتي زورور په تاسو باندې چې الله د سره مرسته وکړي نو څوک په تا نشي زورور کېدی وان یخذلکم او که مرسته پرېږدي ستاسو سره فمن ذا الذي ينصركم من بعده
نو څوک د هغه کس چې مرسته به وکړي تاسو سره وروستو د الله نه بیا څوک مرسته کولی شي چې الله تا ته یو په تا یو سخته راولي په تا یو مسله راولي او هغې نه تا نه راوباسي څوک دی چې الله نه علاوه به تا راوباسي څوک نشته نو ځکه وایي وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې دې ځان وسپاري مؤمنان چا چې په الله باندې ځان سپارلی دی نو قرآن کې الله سوي ومن يتوکل على الله فهو حسبه چا چې په الله رب العزت باندې ځان سپارلی دی او هغه ته خپل کارونه سپارلی دي نو د هغه دپاره الله کافي شوی دی همدغه نصیحت تاسو ته دی چې خپل کارونه خپلې معاملې خپل ځان د چا ته وسپارئ د الله رب العزت ته وسپارئ او دا سوچ مه کوه چې زه کله چې دا ټکی موږ د منځ نه لرې کړو که نه زه به وکړم او زه سینه ټپی دا سوچ او عقیده ساته چې هر څه د الله په لاس کې دی او هر څه هغه کوي زه صرف یو محنت کو یو سبب لټوم کیدی شي وشي کیدی شي ونه شي دا سوچ ته الله رب العزت به ستا په هر کار کې برکت اچوي کله دا غټې غټې شروع کړي که نه لکه یو خبره موږ کوو که تاسو به اورېدلي سوچ به یې مو ته پښتانه باز کوي لکه ته یاره ما پلانې کار کوو ونه شو ما پلانې کار کوو ونه شو دی ورته ووایي دا زه درځم او دا څنګه نه کېږي کار بس یو کیسه به شي دا څنګه نه کېږي دا قسمه خبرې او اصطلاحات د دې نه ځان لرې ساتل پکار داسې ووایه زه درځمه الله به اسانه کړي انشاءالله وبه شي ته څوک یې چې ته یقیني دا وایې چې زه درځم او دا څنګه نه کېږي هغه به هله وشي چې کله الله وغواړي ما ورته به یو سبب لټو اوس د دې نه بعد دا مسله بیانېږي چې د مال غنیمت نه به خیانت نه کېږي مال غنیمت نه به خیانت نه کېږي دا لویه ګناه ده ګورې لویه ګناه ده د مال غنیمت نه غلا کول بلکې حدیث کې داسې راځي عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی وایي د خیبر په ورځ د خیبر دا غزا نه د خیبر دا غزا چې وه صحابه کرامو دا بحث کو صحابه کرامو دا بحث کو یره پلانې شهید دی او هغه داسې دی او هغه داسې پتې ونه کو رسول صلی الله علیه وسلم شهید نه دی انی رأیته فی النار ما په جهنم کې لیدلی دی ولې فی بردة غلها یو څادر یې پټ کړی د مال غنیمت نه څادر یې پټ کړی د مال غنیمت او حدیث کې داسې هم راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې څه شی پټ کړی لکه اوښ یې پټ کړی دی قیامت پر ورځ به ورته د اوښ الله په شا کړی ګډه بیزه هغه به ورته الله په شا کړي څه شی چې دی هغه به د قیامت پر ورځ الله رب العزت د ده په شا ایښولی او حدیث کې داسې راځي چې چا یو لیش ځمکه واغسته طوقه من 7 ارضین قیامت پر ورځ به ورته الله دا اووه قسمه دا اووه واړه ځمکې دا به ورته غاړې ته واچوي وما كان لنبي ان يغل او ندی مناسب یو نبی لره چې خیانت وکړي ان یغل چې خیانت وکړي خیانت دلته مطلب غلا وکړي ها د نبی خبر الله ولې وکړه درې دوه وجې کېدی شي یو ده الله موږ له تربیت راکوي که نبي له نه دي جایز نو بل له به څنګه جایز شي دویمه ده وایي د بدر غزا چې کله ختمه شو او مال غنیمت تقسیمېدو په دې کې یو څادر و صحابه کرامو لیدلی هغه څادر غیب شو پته یې سامان کې اخوا دېخوا شي چلو شو نو چا پکې دا وایي چې کیدی شي رسول الله وسلم اغستی په دې نیت نه لکه چې غلا به یې کړې ده هغوی خو دا وایي چې رسول الله وسلم سره اختیار دی مشر دی پیغمبر دی نو کیدی شي هغه څادر اگر اغستی چاله یې ورکړی چې ترتیب یې ورسره کړی او موږ ته پته نه الله رب العزت آیتونه راولېږل وایي پیغمبر له نه دي مناسب چې خیانت وکړي ومن یغلو لو چا چې خیانت وکړو
يأتي بما غل يوم القيامة نرابشي دا حق سسر چی خیانتی کڑی پا ورز دا قیامت اقا شب سر اللہ راولی چی وی شرمی دا طول بمحکی ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا با پورا ورکڑی شی ہر نفس تا بدل داغا کار چی آگا کڑیوی وهم لا يظلمون و باغوی بظلم نکیگی نبی دا قیامت پر اس خود و قسم خلق تی باستا قیامت شو کنا اللہ وی اے دا دوانا یو شاندی سوچ پکی کوئی افمن اتبع رضوان اللہ اے بس اگا سوک چی روان شو پر ازاد اللہ پسی کمن باء بسخط من اللہ پشان دا گا چا دے چی اختشوے دے پا غضب دا اللہ کی یو شان دی یو دا اللہ پر رضا پس روان دے او بل دا اللہ پا غضب کی اخت دے ومأواہ جہنم و زید و سیدو دا گا جہنمی و بئس المصیر و بد زید ورکلو دے دا جہنم دا قانون یاد کا چی نیک عمل و بد عمل یو شان ندی دا اللہ پنیس نہ پا دنیا کی او نه په آخرت کې دا په قرآن په نور ایتونو کې مراشي ما او تعالی پکاره چې موږ هم په دې قانون او قاعده عمل کوو ښه زموږ په ژوند کې که هر څوک دي خپلوان دي ملګري دي لرې دي نږدې دي موږ به هغه کس ته نږدې کېږو او ځان ته به یې نږدې کوو څوک چې الله ته ډېر نږدې دی د هغه یو نه لرې کېږو او د ځان نه لرې کوو کوم چې د الله نه لرې دی څنګه چې د الله په نزد دیندار او بېدینه یو شان نه دي نو دیسی با دا مسلمانانو پا نظم دیندار و بیدینا یو شان دی اگر که استا خپل بچی دی بچی نی بچی یو سڑے دا اگر دو زامن دی یو دیندار و بیدینا دا دا با دیر طبیعت اگر دا دیندار سر لگی تعلقات با دا اگر سر لگی لیکن چی اگر اللہ تا نیش دے دی لیکن تعلقات اگر با دی بنیاد دی دا دوانا یو شان دی یو سڑے زناکار دی یو سڑے تقوادار دی دوانا یو شان کی دیشی یو سړی بے اودسه بے المازه دی بل پنځه وخته لمونځ کوي چېرته یو شان کیدی شي یو سړی مشرک دی یو سړی موحد دی ځمکه اسمان فرق دی ځکه الله څه وایي ګوره هم درجات عند الله دوی مختلفو درجو واله دي په نزد د الله د الله په نزد د دوی مرتبې یو شان دي د دوی مرتبې یو شان نه دي والله بصير بما يعملون او الله لیدون کې دی دا هغه څه چې دوی کوي دا مرتبې به څنګه معلومي الله ته نو الله وایي زه خو هر څه یدم ما ته خو هر څه یاد دي لقد من الله على المؤمنين یقینا احسان کړی دی الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا کلی چی راولیگو پاگوی کی رسول یو احسان خو اللہ ذکر کوئی اسوائے تشاتا چی دیسی نبی اللہ را لگلے دے چی آگا سے دے نرم خوی دے نو چی دوما نرم خوی دے او تاو سر دوما گزاره کئی نو پا منس کی ایسی دا صحابه کرامو تربیتو کو دے کمونو چی را کوتاہی شوی دا چی بیتا سلم نو پکار چی دا اگر دا حکم خلاف ورزی مکرا بلدا دلته اوس الله وی چې ما لوی احسان کړی په مؤمنانو چې پیغمبر مې ورته لېږلی نو الله وی چې پیغمبر مې در لېږلی دی او احسان مې د باندې کړی دی نو بیا یې د احکامو خلاف ورزي مه کوئ ځکه دا خبره ده د احد د غزا په باره کې چې کومې خبرې روانې دی په منځ کې راوړه اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم کلی چی راولیگو پاگوی کی رسول د جنس دا گوینا یعنی بشر دے باعتبار د ذات انسان دے بشر دے یتلو علیہم آیاتی لولی پدوی باندی آیتنا دا اللہ ویزکیہم او پاکی دوی لرا ویعلمهم الكتاب والحکمہ او خیدوی تا کتاب و سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او اگر کو دوی مخکې د دینه خامخا په ګمراهۍ ښکاره کي
اولما اصابتكم مصیبه آیا او هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت، کوم مصیبت؟ احد کې قد اصبتم مثلیها چې یقینا رسولی و تاسو دو چند د هغې نه. په کوم ځای کې؟ په بدر کې. مؤمنانو نه خو صرف کسان شهیدان شوي او مشرکانو نه بدر کې څه چل شوي؟ قیدیان مو او کسان تی مردار کړی شوي. قلتم انا هذا وی تاسو د کم ځای نه راغی دا غم. دا سوال منافقانو هم کړی دی خو منافقانو په طریقه د مسخرې سره کړی دی. وی دا حالات ته کم ځای نه راغلی، تاسو خو وایي چې الله زموږ ملګری دی او الله زموږ مرسته کوي او الله دا کوي. مؤمنانو د ځان پوه کولو دپاره دا سوال کړی دی چېرې دا سخت دي، اخر به د دې څه وجه یي؟ یعنې دې به څه وایي چې موږ ته هغه وجه معلومه شي، موږ ځان برابر کړو. مؤمن دا تپوس کوي. قل اوایا هو من عند انفسکم، دا د طرفه د نفسونو ستاسو نه دی، دا غم ستاسو د لاسه راغلی دی. لنډ جواب یې دا دی، ستاسو د لاسه څنګه راغلی دی؟ تاسو دا غر نه راکوز شوئ، بله نو خو صحیح شو که د غر نه راکوز شو که نافرماني خو همدغه ځای کې وشو. یو روایت کې داسې راځي چې کله دوی د بدر د قیدیانو نه فدیه اخیسته، او تاسو ته مسله معلومه ده د الله څه خوښه وه چې د فدیې ترې وانغېستی شي. بهرحاله ترې واخیستی شو، الله وی روا ده اخیستی خو شي. نو داسې بعضو روایتونو کې راځي چې یو شرط پکې دا تړلی شوی چې اوس به فدیه الی او هغه قیدیان څو؟ اویا کسانو، خو د دې په بدل کې به تاسو نه اویا یو وخت کې وجلی کېږي. نو هغه مسلمانان وایي چې صحیح ده بیا به ګورو هغې سره. نو هغه دلته هغه اویا شهیدان شو که نه. بیا سوال کوو چې دا غم د کوم ځای نه راغی؟ الله وایي دا خو ستاسو د لاسه، نو تاسو وایي چې خیر دی اویا دې زموږ نه مړه شي. نو قل هو من عند انفسکم، دا ستاسو د لاسه. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر شي قدرت لرونکی دی. ګوره د مؤمن شان دا دی چې کله هم سخته راشي که نه او عذاب و مصیبت راشي، په کار دی چې موږ خپل ګریوان کې وګورو. موږ زر چا ته ګورو؟ ګاونډي ته. لکه که اوس څه مسله راغله که نه او سیلاب راغی، طوفان راغی، زلزله راغله په کلي والا، دی وایي دا نه دی، دا سودخور. خوا کې یو کس هغه دی او ته ځان ته چې ته کتلې په کار دی چې موږ د ځان نه شروع کړو چې موږ کې آخر څه کوتاهي ده. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، او هغه غم چې در رسېدلی و تاسو ته په ورځ په هغه ورځ چې مخامخ شوې دواړه ډلې. فبإذن الله، نو دا په حکم د الله سره و. وليعلم المؤمنین، او دې دپاره چې ښکاره کړي مؤمنان، کوم چې صحیح مؤمنان دي چې هغه څه شي راښکاري. صحابه کرام راښکاره شو که نه، صحیح ده سخته په صحابه کرامو راله، خو دې سخته کې د هغوی دپاره څومره خیر پروت و، څومره عزت الله هغوی له ورکړو. وليعلم الذين نافقوا، او د دې دپاره چې ښکاره کړي هغه کسان چې منافقت یې کړی دی، منافقت والا پکې هم راښکاره شي. وقیل لهم تعالوا، او ویلی شو هغوی ته راشئ، قاتلوا فی سبیل الله، جنګ وکئ په لاره د الله کې، او ادفعوا یا دفاع وکئ. دا ورته کله ویلی شوي دي؟ چې کله جدا کېدو، هغه 300 کسان چې کله عبدالله بن ابی د لارې نه واپس کول، مؤمنانو ورته 2 خبرې وکړي. ګورئ د الله بندګانو راځئ، خبره اوس شوې ده، روانه ده، دا هم نه دی چې کیدی شي، یقیني خبره ده، لښکر د مشرکانو غیر روان دی. مه کوئ، وي نه
که جنگ نه یریږئ چېرې موږ خو اقدام نشو کولی نو دفاع دپاره خو کښېنئ که نه که نور هېڅ هم نه وي دې ګوټونو کې کښېنئ د غره په لمن کې د ونې په سوري کې که نور څه نه وي نو دا کافران چې کله وي نو یو روح پرې وځي چې یاره کسان شته خبر خو به هغه نه چې کسان که کور کې ناست وي نو هم دغه قصه وه یو شی خو بیا هم کې خو نه وي که نه قالوا یا وی لو نعلم قتالا که پوهېدی موږ په جنګ لاتبعناکم نو خامخا موږ به تابعداري کړې وی ستاسو که موږ ته پته وی چې جنګ شتي بیا صحیح ده خو جنګونه منګونه نشته دا خو رسول وسلم یاد کو وی دا خو در خپل قوم سره مسلې دي د قریشو سره او د دوی خانداني مسایل دي دا جنګونه منګونه نشته او کوي بیا موږ پاتې کېږو الله وی هم للکفر یومئذ دوی کفر ته به دغه ورځ اقرب منهم للایمان ډېر نږدې شو په نسبت د دوی ایمان ته ایمان و دوی کې څه ظاهره کې او د دغه وخته پورې خو چا نه پېژندو که خو چې دا خبره وکړه نو اوس دوی د ایمان نه ښه لرې شو نږدې شو څه ته کفر ته نو د دې نه دا مسله راووته چې ته څومره دینداري کې نو دین ته ایمان ته نږدې کېږي چې څومره بېدیني کې نو ته بېدینۍ ته نږدې کېږي چې څومره د کفر کارونه کوې کفر ته نږدې کېږي څومره شرک کوې شرک ته نږدې کېږي د دې نه فایده راووته یقولون بافواههم وی دوی په خولو خپلو باندې ما لیس فی قلوبهم هغه څه چې نشتي په زړونو د دوی کې والله اعلم بما یکتمون او الله ښه پوه دی په هغه څه چې دوی یې پټوي الذین قالوا دا هغه کسان دي چې وي لاخوانهم په باره د رونو خپلو کې دا هغه کسان دي چې وي په باره د رونو خپلو کې وقعدوا او په خپله ناست دي ناست دي څه نه د جنګ نه د جهاد کور کې ناست دي ښه په داسې پسته تولایي کې په پوست قالین باندې وایي د چا په باره کې مؤمنانو باره کې رونه ورته ولي ووي نسب کې خپل دي لو اطاعونا ما قتلوا که دوی زمون خبره منلی وی نو نه به ووجلی شوي دوی که دوی زمونږ منلی وی نه به مړه کېدی الله وی د خپل وروڼو په باره کې وقعدو په خپله ناست دي دې کې اشاره ده دې ته اوس که په خپله په جنګ کې روان وي بیا به خبرې خو به څه وزن که نه په خپله یې ډډه لګولې وي یاره که زمونږ یې منلی وی نو که زمونږ یې منلی وی نو څه چل به شوی وی مړه کېدی به نه اوس دا دوی دې خبرې ته وکړه څومره د کمقلتوب خبره کې الله وی قل وایا فادرؤوا عن انفسکم الموت نو لرې کوي د خپلو ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتیني دا مسلمانان پرېږدئ د دوی خبره د دوی نه تاسو خلاص خو که تاسو له دا مرګ راغی د ځان نه لرې کوي چې پته مو ولګي د بل غم پرېږدئ ځکه اوس الله وایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مه کوه په هغه کسانو چې ووجلی شو په لاره د الله کې د مړو عامو په شان دا به مشرکانو عفوا منافقانو به وي که یاره پلان یې لاړ تباه شو مړ شو پلان یې لاړ او ختم شو بچي تې پاتې شو هر څه ختم الله وی داسې عام مړي خو نه دي مړي دي دې کې شک نشته خو عام مړي نه دي او دا مسله موږ سوره بقره کې بیان کړې وه بل احیا بلکې دوی ژوندي دي دا آیت چې بریلی واوري که نه یا داسې صوفي او قبر پرست نو هسې ورته داسې من غټېږي وی الله وی چې بل احیا ژوندي دي نو چې ژوندي دي بیا ورځه
ورځه اوس قبر کې خوا کې پرېوځه او د ده نه بچي م غواړه د ته رامدد شم الله وایي چې بل احیا لږ صبر وکړه نو ته خو آیت پوره کړه خیال هم کړی که نه زموږ په دې ملکونو کې بعض علاقو کې قدم په قدم شهیدان پراته دا پلانې شهید دی او دا پلانې شهید او دا خلک ورته پراته وي ټول هغوی هم دا آیت وایي یو ځي کې ما ته یو ملګري قصه کوله هغه وایي چې زموږ علاقه کې د شهید دوه قبرونه دي شهید یو دی قبرونه یې دوه دي نو ما بیا مشرانو نه تپوس وکړو چې دې کې څه کمال دی وی هغوی دا وایي چې دی یو ځي کې چې کله اوله کې دی ولګېدو ده نه سر یې د بدن نه جدا کړی شو نو ده د سر چې دی په ترخ کې نیولی دی ورا روانو دا اوس ګورئ دا تاسو ته داسې عجیبه ښکاري خو دا د الله رحم دی چې الله رب العزت موږ پوه کړو په دې دین باندې یعنې همدغه کیسو ته ډېر خلک سبحان الله وایي ګورئ نو هغه د سر یې په ترخ کې نیولی دی بیا سزي کې چې دا سر ولیدلی دی او دی خبر شوی نه دی او مخکې روان څه کار به و چې مړ شو نو دی څه چې مخکې روان دی نو سر چې د کوم ځای کې ولیدو یو قبر هلته شو اولنی قبر هلته بیا چې دی کوم ځای پورې تلی شو روانو نو چې کوم ځای کې ولیدو نور تلی نه شو نو هغه ځای دویم قبر شو نو مزیدي دلته هم کاروبار دی هلته هم کاروبار دی هغه قبر سره خوا کې ځان له مرادونه پوره کېږي د دې قبر سره خوا کې ځان له مرادونه پوره کېږي او دا حالات دي ما ته یو ملګري دا خبره کړې وه که نه ما تاسو ته کسې د روجې نه مخکې ویلي مو زما خوا ته راغلی ملاقات له بهر نه هغه ما ته دا وی قسم یې په دې خبره وخوړو چې ما په دې درګاونو دربارونو کې کار کړی د ما به نقشې د دې جوړولې او په دې کې ما ډېر کارونه وی کړي دي او ما ته قسم وخوړو چې بې شماره پکې ما چې پکې کار کړی ما لیدلي دي په دې کې دننه څوک نه وي بس یو دګی جوړ کړی او وی دا وی پلانې نه دې کې دننه پروي کې سم دننه نه پراته نو الله خو وایي چې بل احیا نو د دوی مولوي صاحب په دې زمانې بیا قرآن بند کړي عوام چې روزي بهر ته یاره اوس څه ووایو نو زموږ مولوي صاحب خو هم د قرآن نه ثابته کړه چې دا ژوندي دي نا غریب ته خو پته نیسي چې مخکې آیت پاتې خو هغه قرآن بند کړو آیت چې پوره کې مسله حل کېږي بل احیا بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم په نزد د رب د دوی یرزقون رزق ورکړی کېږي دوی ته درې خبرې وشوې ژوندي دي یوه ژوندي دي د الله په خوا کې په برزخ کې دوه درېیمه دوی ته رزق ورکړی کېږي یعنې دوی الله ته محتاج دي الله ولا رزق ورکړي مسله حل شو که دوی ژوندي دي نو داسې نه دي ژوندي لکه څنګه چې دنیا کې سړی ژوندی دوی ژوندي کوم ځای کې برزخ کې د هغې پوره علم د چا سره دی د الله سره دی موږ ته دا پته ولګېده چې الله دوی له رزق ورکوي ځکه چې ډېر عزتمند خلک دي شهیدان دي خو الله ولې رزق ورکوي نو ته څه کوې چې هلته پروت یې د ده نه رزق غواړې هغو ځان له محتاج دی الله ته چې الله ولې رزق ورکوي او ته ورغلی تا ورته ډېره لګولې ته دې ځان له غواړې او که الله په ده دا رزق بند کړي نو څوک به ورله ورکړي نو هغه پخپله الله ته محتاج شو فرحين بما آتاهم الله من فضله خوشحالیږي په هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه ويستبشرون او خوشحالیږي بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم په هغه کسانو چې نه دي یو ځای شوي د دوی سره وروستو د دوی نه هغه کسان چې لا دوی ته نه دي رسېدلي دوی په هغوی خوشحالیږي په هغوی ولې خوشحالیږي هغوی ته هم دا نعمتونه میلاویږي دوی ته پته دی چې هغوی ته هم دا احسانات او دا نعمتونه میلاویږي نو خپل وروڼو ته خوشحاله دي الله خوف علیهم چې نه به یې سیره په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجنه کېږي
يستبشرون بنعمة من الله وفضل خوشحالي کی پا نعمت دا اللہ و پا فضل دا غسرا وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين او یقینا اللہ نبربادی اجر دا ایمان والو سمر چی دی سخت تیرا کردی دا دومر تا تا اجر ملاوی وز دا دین بعد گورا اللہ رب العزت شان دا صحابہ کرام بیانی او یو واقعی تا اشارہ کی یو بلی غزا تا چاگی تا ویلکی گی جنگ یا غزا دا حمراء الاسد حمراء الاسد دا یو علاقه دا مدینی تا نیجدے او زبرتا خلاصه دا دی خبری بیان کما ابو سفیان چلا مسلمان شوی نو رضی اللہ عنہ اگر دا وحود دا دی جنگ نا چی واپس شلا پا لارکی دا دوی ذہن تا دا خبر رالا چی یرا منگ صحیح کار ندے کرے منگ دی مسلمانانو تا صحیح نقصان ندے ور کرے دا خو دیر پاکی زمانگ نا پاتی دی زی چی بیازو او دی پر لدی سی کار کو چی پا دی مدینہ حملہ کو نو دا با منگ خن نقصان دوی لور کو یا زکر چی آگا سیم بی زخمیان دی پا تکلیف کی دی نو منگ بور شو پا دی مدینہ باندی با حملہ کو نو دا بڑی لوی تاوان ورکیا گوی تا دقا سوچ دیو کو او اراده وچی راش پا دی که دا خبر رسول اللہ سلام ترا ورسیدو چاگوی دا اراده کردی دا رسول اللہ سلام مخلی ولوزو ان دا رسول اللہ سلام آگا اوچت سوچ تے چه پا دی که گورا سنگ شکست ور کردی دا ابو سفیان تا پا دی سکی ویسی چیزو واپس مخلی ولوزو رسول اللہ سلام دا نغوختا او یا دا چی رسول اللہ سلام تا خبر لا نور رسیدل خو آگا دیسی محسوس اکڑا بعض روایتون و تاریخون معلوم محسوس اکڑا زکی چا خو پوه ده امدکا قریشونه دا بوی سر پاتی شوه ده چیر دا خلق با بیا رازی نو چی بیا رازی با ایزی چیزو مخیل وردتو شو مدینی نا بار بتا جی که پڑا ہوا چو چی دوی منگل رازی مدینی تراننوزی منگ بوتا مخی تکیو او دا اعلانیو کو چی زمان سر با صرف آگا ملگری زی چی آگا منگ سر با وحود کی شرک شوی دین علاوه منگ سر سوک ناسی دوی روان شو حمراء الاسد علاقی تا ورسی دلتا پڑا ہوا چو او بازو تاریخونو کی رازی وی حالتا میلے لگی دری وا سی بکی واغسل سی خرس کرو یعنی سن سا فائدو تا دلتا میلاو شو حالتا یو کسو دا غنوم معبد الخزاعی دید رسول سلام خوال راگیو اسلامی قبول کو دید ابو سفیان سر دیر خرابی تموا رسول سلام تی یو خزمتو که دوی سوی ابو سفیان پسی ورشو دا مسلمانانو نوی روا اوی سید ابو سفیان رضی اللہ عنہ خواتا چی دا معبد کلا ورگیا خو خبر نو چی دا اسلام قبول کرده دیگه نا نو تیوی تا خود آغا زین روانی دا مدینی نا چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دا قد ملکرو سا خبر دا سرشتی کنا گو یاو یہ خبر سے دا وی تپوس مکورنو وی رسول وی دی پر لراوتی دو خود دا سی راوتی دی کنا اگه کم چی و سر نو دا وحد پا جنگ کی آگه و سرم راوتی دی او ما چی سولی دونو ما تاگی کستاسو دا پارا خیر نخکاری دو نا ابو سفیان و توی وی بیا زرتم حقیقت ویم زمانگ اراده دیتا دی چی منگا ورشو عمله پی بیاو ستا سوچ دی تا پوه سڑے ہو خیار آگوی زمان خدا رائی دا چی زر تر زر واپس مکی تلارشی جگہ جی که دا آغا طرف دا مانی رالو که نا او دیسی را گیر کردی نو دا بتاو سدیر نقصان در ورسی ابو سفیان خودی رو خیار سڑو سوچ کی شو نو دا عبدالقیس قبیلی یو قافله دا ابو سفیان بخوا تیره شو وی چرت روانی اگو تیم مدینی تزو وی صد پارا وی زو سالی سا خوراک مراک کرو وی زمانی و پیغام بہو نرسوی وسو گور دی چلتا او دی طریقی تا سنگ طریقه چی رسول سلام کری تا اگا ابو سفیان که مطلب سکر یو قوم دی یو قبیله دا یو بل پویگی
ناغو تی څه پیغام به ورسوي؟ پیغام ورته دا ورسوه چې خلک ټول لا جمع شوي دي او دې پیر له د قریشو سره هغه قبیلې او خاندانونه را جمع شوي دي چې هغه دې جنګ کې د سره وله او د ملا تیر به دله مات کړي. چې دغه پیغام یې راورسو د مؤمنانو ایمان د هغې سره ښه ډېر شو. الله رب العزت هم دغه خبره اوس دلته ذکر کوي. دا ګورې د دې تاریخ او د سیرت دا خبرې نه دا ډېر اوږدي خو په داسې ځایونو کې دغه تفصیل نه بیانېږي. دې دپاره به تاسو واپس شئ د سیرت درسونو ته یا کتابونو ته. الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان چې قبول کو حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح ورستو د دینه چې ورسېدو هغوی ته زخم. کم زخم؟ زخم د احد. للذین احسنوا منهم د پاره د هغه کسانو چې ښایسته عمل یې کړی دی د هغوی نه واتقوا او تقوا یې کړې ده اجر عظیم اجر لوی دی. الذین قال لهم الناس هغه کسان دي چې اوی دوی ته خلکو څوک دي؟ دا قبیله چې کوم ابو سفیان راولېږله. ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلکو را جمع کړي دي ستاسو د مقابلې دپاره. څوک دي دا خلک؟ قریشو را جمع کړي دي ستاسو مقابلې دپاره نور خلک. فاخشوهم نو ویرېږئ د هغوی نه فزادهم ایمانا نو زیات کو دې خبرې هغوی لره ایمان. وقالوا حسبنا الله او هغوی پوره دی موږ لره الله ونعم الوکیل او ښه کارساز دی. داسې مؤمنان اسې سوچ وکړئ څومره ګرانه ده. یو ورځ وګورئ په منځ کې نن صحابه کرام د احد د غزا نه رالو سحر مانځه کې اعلان وشو رسول صلی الله علیه وسلم راوځئ پرون چې څوک ما سره تللي وه به ټول راوځئ. ځکه یو روایت کې راځي چې دوه وروڼه پکې تللي وو احد غزا له تللي او په هغو کې هغه یو ډېر زخمي شوی او ډېر زیات لګېدلی. نو بیا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو مدینه کې چې پرون چې ما سره د احد په میدان کې څوک و هغه دې راشي نو دغه یو ورور دا بلې په شا کړی وه او راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله. ولې وایي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک شریک شوي دي هغه به ما سره ځي. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ځي به نو بس دغه ورور به ما په شا کړی ځو روان به. داسې د هغوی ایمانونه وو داسې د هغوی قربانیانې. چې کله ویرولې شو هغه ونه هېرېدو. الله وایي ایمانونه یې ډېر شو. ګوره دا واضح دلیل دی چې ایمان کمیږي او ډېرېږي. یو سړی به وایي چې دلته خو د کمېدو خبره نه ده شوې نو زیاتېږي کمیږي خو نه. ځکه یې جواب دی هر شی چې زیاتېږي دا کمیږي او په دې ځان له مستقل دلایل هم شته الحمدلله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل نو را واپس شول دوی په نعمت د الله سره او په مهربانۍ سره. نعمت د الله دا و چې را واپس شو دوی تاوان ونه کو. د څه سره را واپس شو؟ ګټه یې څه وکړه؟ هلته ځان له تجارت هم وکړو بله ګټه ایمان یې زیات شو بله ګټه مشرکان واپس شو بله ګټه کیدی شي نه کیدی شي اخو شو خبره ذکر شو د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه ټول نه غټه د الله یې راضي کو. نو دا خو ډېر نعمتونه نو دوی څه تاوان نه دی کړی بلکې دې کې هم سراسر څه وه ګټه وه. لم یمسسهم سوء نو رسېدلی هغوی ته هېڅ تکلیف دا بل احسان یعنې داسې نه چې دا ګټه دوی وکړه خو څه تکلیف پکې و الله هېڅ تکلیف ورته نه دی ملاو شوی. واتبعوا رضوان الله او روان شو په رضا د الله پسې او رضا د الله په رضا د پیغمبر کې ده. خیال هم دی که نه
او دوی ته چا ویلو چې روځئ؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي. والله ذو فضل عظیم، او الله خاوند مهربانۍ لوی دی. انما ذلكم الشیطان، یقینا دا شیطان دی، یخوف اولیاءه، یری تاسو په دوستانو خپلو سره. فلا تخافوهم، نو مریږئ د هغوی نه. وخافوني ان کنتم مؤمنین، او ویریږئ زما نه که چېرته یئ تاسو مؤمنان. ګوره کله چې د احد دا غذا ختمه شوه که نه، نو رسول الله وسلم ته دا منافقان ښه راښکاره شو. اول خو ته پته نه و چې مدینه کې دومره منافقان هم لاشتي، خو څومره چې به مؤمنانو سخته راتله منافقان به راښکاره کېدو. نو په دې موقع ښه راښکاره شو. نو د رسول الله وسلم سره غم پیدا شو، هغه به په دې ډېر غمجنه کېدو چې دا خلک ولې کفر کوي، دوی ولې ایمان نه راوړي. الله تسلي ورکوي. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او غمجن دې نه کي تا لره هغه کسان چې تادي کوي په کارونو د کفر کې. انهم لن يضروا الله شيئا، یقینا دوی هیڅ ضرر نشي ورکولی الله ته هیڅ ضرر. یرید الله الا یجعل لهم، غواړي الله چې ونه ګرځوي دوی لره حظا فی الاخره، برخه په آخرت کې. برخه د څه؟ برخه د جنت، برخه د بخنې، برخه د الله د مغفرت. نو ځکه الله پرېښودي دي چې پرېږده دوی به دې کفر کې لګیایي. ولهم عذاب عظیم، او دوی لره عذاب لوی دی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، یقینا کسان چې اخیستی دی کفر په بدله د ایمان کې. لن يضر الله شیئا، هیڅ چېرې نقصان نشي ورکولی الله ته هیڅ ضرر یا هیڅ نقصان. ولهم عذاب أليم، او دوی لره عذاب درناک دی. ولا يحسبن الذين كفروا، او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی. انما نملي لهم، چې بېشکه هغه شی چې مهلت ورکوو موږ دوی ته خیر لانفسهم، غوره دی دپاره د ځانونو د دوی. دلته یو سوال زړه ته راځي، که چېرته دې خلکو کفر کړی دی نو بیا الله دوی له موقع ولې ورکوي، مهلت یې ولې ورکړی دی؟ نو دا مهلت یې چې ورکړی دی او الله دوی ته څه نه وایي، نو الله وایي کیدای شي د دوی زړونو ته دا ګمان راځي، بلکې دا راځي چې موږ ښه خلک یو، موږ په غلطه نه یو، او که موږ په غلطه وی نو الله به سمدست په موږ عذاب راوستی. نو سوال دلته دا شو چې آیا دا مهلت چې دوی ته ورکړی کېږي دا د دوی د ځانونو دپاره غوره دی او که نه؟ الله وایي نه، زه خو دې دپاره مهلت نه ورکوم. انما نملي لهم، یقینا مهلت ورکوو موږ دوی ته لیزدادو اثما، د دې دپاره چې زیات شي دوی په ګناهونو کې، چې دا نافرمانیانې ډېرې وکړي، ګناهونه ډېرې وکړي، نو عذاب به یې سخت وي. ځکه ووایي ولهم عذاب مهین، او دوی لره عذاب سپکونکی دی. ما كان الله ليذر المؤمنين، ندي الله چې پرېږدي مؤمنان على ما انتم عليه، په هغه حال چې یی تاسو په هغې باندې. یعنی دا نشي کېدی چې رب العالمین مؤمنان کېدی شي ولې دې نه په یو حال. جواب دا دی دا کېدی نشي چې الله رب العزت مؤمنان پرېږدي په یو حال، نه په یو حال به نه وي. ورځې به بدلیږي را بدلیږي، کله به سختۍ، کله راحته، کله بیماری، کله روغ صحت، کله خوشحالي، کله غم، کله ځواني، کله بوډاوالی، کله غریبي، کله مالداري، کله په دشمن باندې غلبه، او کله د دشمن غالبه کېدل په مسلمانانو، لکه څنګه چې احد کې وشو. دا هر څه به کېږي الله وایي، په یو حال به تاسو نه یې. ولې؟
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ندي الله چې پریدي مؤمنان پاغه حال چې ای تاسو پاغه باندې حتى يميز الخبيث من الطيب تردي چې بیل کی الله پلیت پاکنا پلیت څوک دی منافق یا دي سوى نافرمانا او پاک څوک دی مؤمن مخلص دا پاک او پلیت کله جدا کیږي ها چې کله امتحانونه راشي ها نو دې ته څه ضرورت شو کنه الله دې خصفا اعلان وکړي که څوک دا وایي چې الله دې اعلان وکړي چې دا منافق دی دا منافق دی دا منافق امتحانونه دې نه راځي الله وایي وما كان الله ليطلعكم على الغيب او ندی الله چې خبر کی تاسو په غیب باندې الله د غیب دا خبر چاله نه ورکوي سخت راشي امتحان راشي حالات واوړي راواوړي نو په خپل به تاسو ته هر څه پته ولګي ها الله باز د غیب خبر ورکوي خو هغه چاله ورکوي انبیاء لا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء مگر الله غوره کوي د رسولانو خپلونه چا لره چې وغواړي تاسو دغه پرېږدئ چې غیب موږ ته بیان کړي او موږ ته مه بیانوئ دا خبرې پرېږدئ ستاسو کار دا دی فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړئ په الله او په رسولانو داغه وإن تؤمنوا وتتقوا او که چېرته تاسو ایمان راوړو او ویرېدئ د الله نه فلكم أجر عظيم نستاسو د پاره اجر لوی دی اوس الله رب العزت د بخیلانو خبره کوي او دام د اهل کتابو بد صفت بیانوي او خبره اهل کتابو سره هم لګي او خبره د چا سره لګي منافقانو سره ولې ځکه چې په دغه سخته کې د احد دا سخته چې کوم په مؤمنانو راله ضرورت دا و چې څوک ولګوي مال په هغوی باندې خو منافقانو خو مال نه لګو حالانکې ظاهره کې هغوی ځان ته څه وي ظاهره کې خو هغوی ځان ته مسلمانان بیا هم هغوی مال نه دی لګولی منافقان انتهایي بخیلانو ورسره دا یاد کوي یهود هم ډېر سخت بخیلانو انتهایی بخیلان بخل په یهودو کې او په منافقانو نو دا سره روان چې کوم آیت دی دا دې دواړو سره لیکي یهودو سره منافقانو سره ولا يحسبن الذين يبخلون او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي داسې نه چې یو سړی خوشحاله شي چې یاره د دې نه مراد صرف بخیلان د کوم ځای دي اهل کتاب یهود دي او منافقان دي او نور بخیلان ته خیر خیریت دی دا هغوی هغه صفت دی بخل بد صفت دی که هغه په هغه وخت کې دی که په دې وخت کې دی که په غیر مسلمو کې دی او که هغه په مسلمانانو کې دی ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي بخل به څه کوي بما آتاهم الله من فضله هغه مال چې ورکړی دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه خیال هم دی تعبیر ته بخل کوي به څه الله چې وله څه شی ورکړی دی دا اوس هوښیار دی که کم عقل دی کم عقل هو خیر لهم چې دا غوره دی دوی لره دا ګمان دې نه کوي چې بخل څه دی غوره دی بخیل سړی به وایي چې دا څه قیسه ده یو سړی مال جمع کوي بینک کې او الله وایي دا ګمان دې نه کوي چې دا د ده لپاره څه دی دا غوره دی نه باعتبار د آخرت دا دله غوره نه دی او دینی جانب ته چې وګورو نو دا دله غوره نه دی دینی جانب کې دته نقصان دی آخرت کې دته نقصان دی ځکه الله وایي بل هو شر لهم بلکې دا بد دی دوی لره دا بخل د دوی دپاره څه دی شر دی او بد دی په دنیا کې هم بد دی په آخرت کې خو دنیا کې څه نقصان دی د بخل په خپله مزې وانخلي په خپله نهاري
په بچو یې ونه لګي. د مال چوکیداري د الله نیکیانې پې ونه ګټي. هغه صحیح شو، هغه دیني لګي هغې له راځو. بارک الله فیک. ما دا وي دقې ته ما انتظار کو. د خلکو په نظر کې سپکي، خلک یې بد وایي هر ځای کې. ناسړی به ما ته وایي چې مخامخ خو چا به ته ولګي تا ته مخامخ څوک ستا دا صفت نه کوي. ته لږ معلومات وکړه چې خلک ستا کوم ښه شان او اوچت شان بیانوي. نو په دې بخل کې دنیوي تاوانونه هم دي، دیني خو واضح دی. دیني خو واضح دی چې د الله د حکم خلاف ورزي ده او د نیکیانو نه ځان محرومه کول دي. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. زرد چې په غاړه کې به واچولی شي دوی ته هغه څه چې بخل کړی دی دوی په هغې سره په ورځ د قیامت. الله اکبر. دې نقصان ته وګوره. ابسې چې بخل کړی دی هغه به ورته په غاړه کې واچولی شي چې اوس یې ګرځوی جهنم کې. ولله میراث السماوات والارض. او خاص د الله دپاره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی. څه مطلب دی چې میراث د ځمکې او اسمانونو؟ یعنې الله ته پاتې کېدونکي. نو چې الله ته پاتې کېدونکي ته بخل د څه کې؟ د تا سره چې دا ستا و بیا هم ستا دی. هوښیار سړی هغه دی چې د دې عارضي موقع نه فایده والي، ګیناس هم پاتې کېږي. شئت ام ابیت، که ته یې غواړې او که ته نه غواړې. والله بما تعملون خبیر. او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. اوس تقریبا خبره بیا اهل کتابو ته راوړېدلې ده. صورت په اوله کې خبره د چا وه؟ د اهل کتابو. او په اهل کتابو کې اکثر د نصارا وه. په منځ کې د احد د غزا خبره راله، ولې شکست ملو شوی، اسباب، حکمتونه. اوس د اخرني دوه درې مخه بیا خبره هغه اهل کتابو ته واوړېده. نو اوس د اهل کتابو او خصوصا د یهودو یو بل صفت بد بیانېږي چې دوی بېادبه دي. د الله بېادبي او ګستاخي هم دوی کوي. کله چې الله رب العزت د آیت راولېږو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک به الله له قرضه ورکړي ښایسته قرضه. دغه سوره بقره کې د آیت تېر شوی. نو بعضو یهودو دا ووایي رسول الله وسلم پسې راغی ورته یې ووایي هغه رب دي که څه غریب شوی دی زموږ نه قرضې غواړي. نو الله د آیت راولېږو لقد سمع الله، یقینا واورېد الله قول الذین قالوا، وینا د هغه کسانو چې ویلي دي ان الله فقیر ونحن اغنیاء. یقینا الله فقیر دی او موږ مالدار یو. سنکتب ما قالوا، زر ده چې وبلیکو هغه خبره چې دوی وویله. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، او وجل د دوی پیغمبرانو لره په ناحقه سره. یوازې دغه نه ده چې الله ګستاخي کړې ده، پیغمبران یې وجلي دي، الله دغه هم مالي کړې ده. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، او وایو به دوی ته چې وسکئ عذاب د اور سوځونکي. ذلك بما قدمت ایدیکم، دا عذاب په سبب د هغه عمل دی چې مخکې لېږلي دي لاسونو ستاسو، یا دا عذاب په سبب د هغه څه دي چې مخکې لېږلي دي لاسونو ستاسو. وأن الله ليس بظلام للعبيد، او یقینا الله نه دی هیڅ ظلم کوونکی په بندګانو باندې. الذين قالوا، داغه کسان دي چې وایي ان الله عهد الینا، یقینا الله حکم کړی دی موږ ته الا نؤمن لرسول، چې ایمان به نه راوړو په یو رسول باندې حتی یأتینا بقربان، تر دې چې راوړي موږ ته قرباني تأکلوه النار، چې خوري هغې لره اور. داسې دروغجن دي. ها رسول الله وسلم به دوی ته وي یهودو ته
وی زما تذکره ستاسو کتابونو کې نشتی؟ تاسو ته الله نه دی ویلي چې ایمان به راوړئ؟ وی نه ستا باس خو نشته. موږ ته تذکره ویشتي، خو هغې کې دا دي الله موږ ته ویلي دي چې تاسو به په پیغمبر ایمان هله راوړئ چې یو نښه وینئ. هغه نښه څه ده؟ چې هغه به قرباني کیدي، چې شی الله لپاره قرباني کړی هغه به کیدي او د برې نه به څه راشي؟ اور، او قرباني به وخوري. نو ستا سره خو یې داسې ونه شو. دې دروغو ته ګوره. او دوی ته وپته دی چې د رسول الله وسلم الله په دې امت احسان کړی دی، د دوی لپاره غنیمت او دا هر څه حلال کړي، دوی خوړی شي. دا خو پخوانو پیغمبرانو په وخت کې داسې و چې اور به راتلو. دوی ته خو پته دی چې د رسول الله وسلم سره دا کار نه کېږي. نو دا بانې راونیوه، وی موږ به ایمان راوړی وی خو موږ خو نښه ونه لیده. قل اوایا قد جاءکم رسل من قبلی، یقینا راغلی دي تاسو ته ډېر رسولان مخکې زمانه، بالبینات په ښکاره دلیلونو سره، وبالذي قلتم او په هغه شي سره چې تاسو ووی. څه شی؟ دغه نښه یا څه شی چې تاسو غوښتلی دی. فلما قتلتموهم، نو ولې وجلي دي تاسو هغوی؟ ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني. زما خبره پرېږدئ، دغه نښې چې راغلي وي او دا بېشمار انبیا چې راغلي دي هغوی م ولې وجل که تاسو رښتیني. فإن كذبوك، نو که دوی دروغجن کي تا، فقد كذب رسل من قبلك، نو یقینا دروغجن کړی شوي دي ډېر رسولان مخکې ستانه. جاءوا بالبینات، راغلي و هغوی په ښکاره دلایلو سره، والزبر او په وړو کتابونو سره، والکتاب المنیر او په لوی کتاب رڼا کوونکي سره. پخوا پیغمبران راغلي دي، قسمه قسم دلایل راوړي دي، واړه کتابونه غټ کتابونه ورسره وو، او د دې باوجود هغوی ته دروغجن ویلی شوي دي. نو که تا ته وویلی شي ته صبر کوه، او یو ورځ را روانه ده، هر څه به پته ولګي. کله کل نفس ذائقة الموت، هر سا والا سکونکی د مرګ دی. د الله دا فیصله ټولې مزې ختموي، والله ټول خوند هر څه ختموي. یعنی کله سړی ډېر خوشحاله شي په دې دنیا کې، ما سره دا دي، ما سره دغه او بچي او ښځه او مالونه او دبدبه او جیداد، دا یو خبره ده ټولې مزې ختموي. او ځکه مرګ ته ویلی کېږي هادم اللذات. رسول صلی الله علیه وسلم ته هادم اللذات ویلی دی، مزو لره ختموونکي. نو دا فیصله د الله ده چې هر سا والا سکونکی د مرګ دی. څوک چې مستثنا دی؟ نه، خبره د الله، خبره د مخلوق ده. په مخلوق کې څوک مستثنا دی؟ هېڅوک نه. انبیاء اولیاء ټول، نو موتا به ترې څنګه بچ شو؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، او یقینا پوره به درکړی کېږي تاسو ته اجرونه ستاسو په ورځ د قیامت. دا خبره الله ولې دلته وکړه؟ مخکې ووایي چې پخوانو هم انبیا دروغجن کړي دي، او ای د الله رسوله بعض تا ته هم دروغجن وایي. نو صبر وکړئ، ورځ را روانه ده، د اعمالو بدله به پکې ټوله میلاویږي. فمن زحزح عن النار، نو څوک چې واړولی شو د اور نه، یا څوک چې بچ کړی شو د اور نه، وادخل الجنه، او داخل کړی شو جنت ته، فقد فاز، نو یقینا ده وګټله. دا یقیني ګټه ده چې څوک په جهنم واړولی شو. ځکه چې جهنم د پاسه پول دی، هغې ته پول صراط ویلی کېږي. جنت ته بله لار نشته، په دې به تېرېږي. نو چې په جهنم د پاسه واړولی شو معنی جنت ته ورننوتو، فقط فاز، نو ده وګټل. رب العالمین دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د اور نه آزاد کړي.
او الله دې موږ ته بخښنه وکړي زمونږ مور پلار ته مشرانو کشرانو ته او دا میاشت موقع ده چې موږ په الله باندې ځان وبخو نو دا موقع ده چې موږ د جهنم نه په الله باندې ځان واړو او ځان د جنت حقدار کړو د هر چا په لاس کې د خبره په ښه او بد موږ ټول پوهیږو په تاوان او په ګټه پوهیږو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او نه دی ژوند دنیوي مگر سامان د دوکې دی دا دوکه ده متاع اوس ته دې صورت په اوله کې ویلو هغه فایدې ته وایي چې هغه داسې عارضي نو دا عارضي سامان دی دوکه پې نه شي لږ وخت او بیا به ترې موږ ټول شو نو ځکه ګوره عارضي دنیا ده نو امتحانونه به راځي لتبلون في أموالكم وأنفسكم خامخا امتحانونه به راځي په تاسو باندې یا خامخا امتحان به راوستلی کېږي په تاسو باندې په مالونو ستاسو کې او په نفسونو ستاسو کې امتحان په دوه قسمه یا په بدن کې یا په مال کې به راځي ولې ځکه چې موږ ته پته ولګېده چې دنیا همیشه د اوسېدو ځای نه دی چې همیشه د اوسېدو نه دی نو دا ځای د څه دپاره دی دا د امتحان دپاره دی ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او خامخا اورئ به د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب مخکې ستاسو نه ومن الذين اشركوا او د هغه کسانو نه چې شرکي کړی دی اذى كثيرا ضرر ډیر یا بدې ردې ډېرې خامخا اهل کتاب به په تاسو پسې څه وایي ودی کوي ښې بدې ردې به وایي مشرکان هم بدې ردې وایي او دا واضحه ده په موږ به ګلونه نه راچوي نه به موږ ته د ګلونو امیل په غاړه کې راچوي زموږ د هغوی سره نه لګي د هغوی زموږ سره نه لګي د الله دپاره د الله دپاره خبره روانه ده چې څو پورې موږ په دې دین ولاړ یو دا خبره خو سوره بقره کې څو ځایونو کې بیان شو څو پورې موږ په دې دین ولاړ یو د غیر مسلمو زموږ سره نه لګي دا واضح ده نو چې زموږ سره نه لګي نو په موږ پسې به ډېرې بدې ردې وایي زموږ د بدنامولو کوشش به کوي زموږ په قرآن پسې به خبرې کوي زموږ په پیغمبر پسې به خبرې کوي او نور ډېر څه به کوي وإن تصبروا وتتقوا او که صبر وکئ تاسو او تقوا وکئ فإن ذلك من عزم الأمور نو یقینا دا د پخو کارونو نه دي د مضبوطو کارونو نه دي پوخ کار څه دی چې ته څه وکړي صبر وکړي او تقوا په ځان کې راوړي بې صبره کېږي به نه او بې تقوا کېږي به نه انشاءالله سبا به د 180 نمبر آیت نه شروع کوو اگر که زما اراده دي چې ومه موږ به نن دا صورت د پکاجي سپاره موږ ختمه کړی خو دومره دی چې دا ملګري ورسره ورو ورو عادت کېږي نو بیا سړی روانه ترجمه او وضاحت کوي ځکه چې ورځې لږې دي او قرآن موږ ته ډېر پاتې دي نو الله رب العزت دې موږ ته اسانه کړي او الله رب العزت دې زموږ دا ناسته دا زموږ د بخښنې ذریعه وګرځوي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد